وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې کومه ښځه مړه سي، معنا واده یې نه وي کړی، بیا به په ورځ د قیامت دا له انسانانو سره واده کوي که نه؟ له هغې انسانانو سره به واده کوي وروره چې هغه انسانانو په دنیا کې واده نه و کړی. داسې انسانان هم نران هم مړه سوي دي، شهیدان سوي دي چې هغوی ودونه نه دي کړي، له هغوی سره به واده کوي وروره. الله پاک دروغ جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي محمد داوود په نامه چې زړه ښځه جومات بازار ته تلل څرنګه ده چې ضرورت وي ورته محترمه ښځې ته، بیا چې زړه ښځه وي تا پوښتنه کړې بازار ته تلل جواز لري وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. حافظ په نامه یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې کله سړی په مانځه ولاړ وي څومره اندازه د ده مخ ته نسي تېرېدلی. نو محترمه په دې کې 3 روایتونه علماو ذکر کړي دي. یو هغه داسې د وروره چې د هغه نه زیات نسي تېرېدلی. د یو ملګري خو تا ته تحقیق هم رالیږلی د وروره، که ته دا تحقیق واوریم که مفصل تحقیق ده نو په دې کې هم ډېر هغه سوې ده وروره. خو بیا به هم زه لنډ درته ووایم، 2 روایته دي د احنافو په مذهب کې. یو روایت دا ده چې سجدې نه کوم ځای کې چې ځای سجده کدي له هغې نه اخواته تېرېدلی سي، د ده د سجدې په منځ کې نسي تېرېدلی. دا یو روایت ته وروره. دویم روایت دا ده چې ته د سجدې جي ته ګورې نو 3 ګزه شرعي د سجدې له جي نه اخواته شرعي ګزونه، چې شرعي ګز 2 لویستې ده، هر ګز 18 انچه ده، یعنی 2 لویستې چې 6 لویستې سي ټول. د سجدې له جي نه 6 لویستې اخواته دومره اندازه کې نسي تېرېدلی، له هغې نه اخواته تېرېدلی سي وروره. ښه دا ده چې دا منصور احمد ورور کوم تحقیق تا ته درلیږلی ده وروره، دا د سره واوره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور سعید الله مفتون په نامه پوښتنه کړې ده چې د مونږ په کلي کې د ملا اذان د روزه ماتې په وخت کې وکړه، خلکو روزه ماته کړه، پس ته معلومه سوله چې وخت نه ده داخل، بې وختې کړی و. نو که رښتیانا محترمه وخت نه و داخل، دغه خلکو باندې صرف دغه روزې قضا ده، کفاره نشته ده او په ملا هم څه شی نشته ده، ځکه دا خو سهوه سوې ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. فقها دا مسله کتابونو کې ذکر کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو کوهي وه څاوله، هغه مخکې اوبه پکې ولې بیا وچه سوله، نو بیا مونږ هغه د بیت الخلا یا د لاټرین د کوهي د څا دپاره استعمال کړله. نو اوس په هغه کې بیا اوبه راوتلي، بارانونه ډېر وسول، اوس بیا راډکه سوې د اوبه پکې راغلي دي. نو دی وی څه شرعاً مشکل خو به نه وي. نه محترمه، نو اوس خو هسې د هغه دپاره استعمال سوې ده، پروا نه کوي محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره. خو یوه خبر ده وروره چې علما په کتابونو کې دا مسئله داسې ذکر کوي چې که چیرته دغې اوبه د دغې څا اوبه نورو څاګانو ته د ذا د وجې نه تللې پروا نه کوي، او که ډایرکټ تللې بیا خوا نورې اوبه نجسي کېږي او مردارېږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي قاري اسماعیل سمیم په نامه باندې چې جومات کې یوه جمع سوي وي، بله جمع جومات کې څنګه ده؟ یو خو دا د محترمه چې د لارې جومات وي هلته صحیح کېږي، یو که د کلي جوماتونه مې متأخرین علما وي، علامه ابن العابدین شامي وایي پروا نه کوي وروره، صحیح کېږي. یعنی دا صحیح ده چې دویمه جمع پکې وسي وروره. خو شرط پکې دا ده چې د اولې جمع په هیئت به نه وي، معنا اقامت به نه پکې ویل کېږي، او هغه اوله جمع چې امام په محراب کې درېدلی دی به په محراب کې نه درېږي. الله پاک دې روغ جوړ لره. شامي رد المختار کې دغه خبر کوي. وعلیکم السلام. حسیب الله عثماني په نامه یو ورور پوښتنه کوي. موږ 15 ورونه یو، خور نه لرو. یو بل چا یوه وړه نجلۍ راکړې ده، 1 کلنه ده. دغه نجلۍ مور و پلار نه لري، نو موږ یې غټوو. نو اوس یو چا راته ویلې چې دا نجلۍ غټه سوله، تاسې خپل ورور ته وکیه بیا. نو دی وایي موږ ته دا اوس خوند نه راکوي، ځکه دا لکه د موږ خور داسې ده. نو ورور هغه وړه نجلۍ د تاسې بیا د لا د واده مځتې ارادې ورته وکړلې، پرېږدئ څه کوي، یو وارې خو غټه سي که نه. الله دې جوړ لره وروره. داسې عجول خلک وړه یو کلنۍ نجلۍ د هغه مور و پلار نه لري، بیا تاسې د واده فکرونه ورته نیولي یې. الله دې ښه لره وروره. شرعاً نکاح در سره صحیح کېږي، ځکه دا د تاسې خور نه ده محترمه، دا پردۍ ده.
الله دې جوړ لره وروره جنتي سي. وعلیکم سلام. سورګل منصوري په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله سړی په مانځه ولاړ یو کوچنی وړکی ماشوم راسي په سړي ځان رواچي پروا نه کوي. محترمه رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کو امامه بنت ابي العاص به د نبی صلی الله علیه وسلم بدن پورې ونیښتله ځان سره به جګوله مشکل نه لري ورور الله پاک دې روغ جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سي. ورور پوښتنه کړې ده چې په غالۍ یا په فرش باندې چای توی سي نو یو سړی په هغه باندې کینی نو کالي یې پې لامده سي نو دغه هغه مرداریږي که نه مرداریږي د کالي. نو محترمه تا خو فکر کوم پوښتنه به د اصل کې داسې مقصد وي چې هغه فرش مردار وي نو چای پې باندې توی سي سړی پې کینی نو هغه نجسوالی د سړي کالی ته راسي نو دغه حالت کې خو نجس کیږي کالي. او که فرش پاک وي چای پې تور سي بیا خو هېڅ مشکل نشته ده وروره. الله دې ښه لره جوړ وسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی مړ سي نو څوک چې پسې زاړي مړي ته یې ولې دی وایي جزا ورکول کیږي، یعنی عذاب ولې مړي ته ده؟ دی وایي مړي خو ګناه نه ده کړې، ګناه یې وسړي کړې او جزا یې مړي ته ورکول کیږي. داسې نه ده محترمه. لا تزر وازرة وزر اخرى. علما وایي په کتابونو کې امام بخاري رحمه الله د عایشې رضی الله عنها او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه مباحثه نقل کړي. صحیح دا د محترمه چې د وصیت ورته کړی ګناه په هغه حالت کې ده چې سړی مړ کیږي نو داسې وصیت ورته کړي چې ما پسې به زاړئ، دغه صورت کې په ده باندې ګناه ده. چې وصیت یې نه وي کړی دوی پسې زاړي بیا ګناه نشته ده وروره. دا یو وخت کې همداسې وو، دا زړه به په خلکو پسې یو قسم ځان دپاره خلکو دا یو ښه صفت بله چې باید راپسې وزاړي وصیت پسې کول کېده. دا د هغې زمانې مسئله ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. ذکی الله روحانی په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا مجاهدین وي دوی ته عاشه راځي د یو ملګری مقرر کړي چې دا ته په دې ملګرو مصرفوه، دی شخصي د خپل ځان دپاره استعمالولی نسي وروره، ځکه دا خو د ملګرو حق د اجازه هغوی نه ده ورکړې وروره، شرعا جواز نه لري چې دی شخصي د خپل ځان دپاره استعمال کړي. الله دې جوړ لره وروره کامیاب وسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور منصور احمد په نامه باندې پوښتنه کوي. د پوښتنه داسې ده چې مثلا یو جومات ته بیا هغه جومات کې طالبان هم اوسیږي، مدرسه ده او جومات هم پکې ده، نو هلته اتاقونو ته ضرورت ده. پاس د دې جومات په سر باندې کوټې اوس جوړیږي، هلته تشناپونه جوړیږي. محترمه جومات له تحت الثرا نه نیولې تر فوق العما پورې دا ټول جومات ته، نو غیر له جومات نه هلته بل شی جوړول جواز نه لري وروره. الله پاک خو یوه خبر ده چې دا چا جومات وقف کړی که اول د دا نیت کړی بیا صحیح کیږي. معنا داسې نیت یې کړی چې یو منزل کې به جومات جوړم پاس به بیا باندې کوټې وي، دغه استثنا د په وخت د وقف کې کړی وي بیا صحیح کیږي وروره. الله دې جوړ